كل يوم بتحلى جمعتنا على سفرة الإفطار د اتلسمې روژې ډالۍ. كل يوم بتحلى جمعتنا على سفرة الإفطار د نن ورځې زری نسل کلمه طیبه له دوه برخو څخه جوړه ده. په دواړو کې 12 توري دي. لومړنۍ حصه یې د ژوند مقصد راښایي او دویمه حصه یې د ژوند طرز، او دا هم د روژې 18مه ډالۍ. ولې لمونځ نه کوئ؟ ګرانه ورور او ګرانې خورې، آیا لمونځ مالیات غواړي چې د پیسو په ورکړه دې زړه نارامه کیږي؟ آیا لمونځ دومره ډیر وخت نیسي چې تا د ژوند له چارو محروموي؟ آیا لمونځ دومره دروند عمل دی چې تا سخت ستومانه کوي؟ آیا لمونځ داسې عمل دی چې ثواب او عذاب نه لري؟ نه، داسې نه ده، بلکې لمونځ د مسلمان د نجات ذریعه ده او د لمانځه په غفلت سره د سختو عذابونو خبرداری راکول شوی دی. لمونځ یو الهي منظم پروګرام دی چې په ټاکلو اصولو او ټاکلو وختونو کې ادا کیږي. هیڅوک هم د دې پروګرام د تغییر حق او توان نه لري. نو ګرانه وروره او ګرانې خورې، لمونځ د ورځې 15 وخته یوازې څو دقیقې وخت نیسي چې بنده د خپل ستر څښتن حضور ته درېږي او د هغه جل جلاله مناجات کوي. نو د دې پر ځای چې شیطان ته تسلیم شو او هغه پر موږ باندې د خپل زړه لوبې وکړي، راځئ هغه څه وکړو چې لپاره یې دې دنیا ته راغلي یو، یعنی د خپل رب العزت اطاعت ته سر ټیټ کړو او شیطان ورټو، دنیوي او اخروي بری وګټو او په امتحان کې کامیاب شو. كل يوم بتحلى جمعتنا على سفرة الإفطار مع حبايبنا وعيلتنا بتنور فيهم هالدار. د 18مې روژې ډالۍ هم دا وه. د روژې پاتې شیبې مو له استقامته ډکې.